ورځنی جېب خرڅ د دغو پیسو ورکړه د قانون له مخې ټاکل شوې او هر پناه غوښتونکی د هغې مستحق دی. د پرنسپ له مخې ورځنی معاش یا جېب خرڅ په اونۍ کې یو ځل د استوګنې د مرکز د یوه کارکوونکي لخوا ورکول کیږي او یا تاسو ته ځانګړی بانک کارت درکول کیږي چې هره اونۍ په دغه اندازه پیسې ورته زیاتیږي. ماشومان هم د ورځني جېب خرڅ مستحق دی چې د هغوی د عمر او د ښوونځي په اړه د هغوی د مکلفیتونو د ترسره کولو د اندازې له مخې د جېب خرڅ کچه ټاکل کیږي. په دې اړه نور معلومات له خپل ټولنیز مرستندوی یا همکار یا سوشل اسسټنټ څخه ترلاسه کولی شئ. ټولنیز خدمتونه تاسو کولی شئ چې هره ورځ په هغه ټولنه او مرکز کې چې پکې ژوند کوئ ځینې دندې ترسره کړئ چې دغو دندو ته ټولنیز خدمتونه ویل کیږي. نو که چیرې تاسو دغه دندې ترسره کوئ د جېب خرڅ ترڅنګ تاسو ته به د دغو خدمتونو په بدل کې یو څه اندازه ډېرې پیسې درکول کیږي. د استوګنې په مرکز کې ټولنیز کارونه په پخلنځي کې مرسته، په رستورانت کې د خوړو ویشل، د جامو مینځلو کې همکاري، په ګودامونو کې مرسته، د کمپ پاککاري او داسې نور ورته کارونه دي. دا کارونه جبري نه دي. که چیرې تاسو یې غواړئ تاسو کولی شئ چې د کمپ له ټاکلو کارکوونکو څخه وغواړئ چې تاسو هم په دې برخه کې د همکارۍ لیوالتیا لرئ. د استوګنځي یا کمپ اداره هڅه کوي چې په دې کارونو کې ټولو پناه غوښتونکو ته مساوي ونډه ورکړي. نو له همدې امله دا کارونه تاسو په دوامداره توګه نشئ کولی او د دې کارونو مزد هم د کمپ د ادارې لخوا ټاکل کیږي. په بلجیم کې کډوال ماشومان چې عمرونه یې د 6 او 13 کلونو ترمنځ وي او له خپل مور او پلار سره راغلي وي هم مجبور او مکلف دي چې ښوونځي ته لاړ شي. د ښوونځي ټاکنه د مور یا پلار په خوښه ترسره کیږي، ولې د ژبې ټاکنه ستاسو د کمپ یا د استوګنې مرکز ته موقعیت پورې اړه لري. که چیرې ستاسو استوګنځی د فلنډر په سیمه کې وي، ښوونځي باید په هالنډي ژبه وي. که چیرې ستاسو استوګنځی د ولونیا په سیمه کې وي، نو هلته ښوونځي په فرانسوي ژبه دي. ولې که چیرې ستاسو استوګنځی یا کمپ په بروکسل کې وي، تاسو کولی شئ خوښ کړئ چې د کومې ژبې ښوونځي ته غواړئ خپل ماشومان واستوئ. په بلجیم کې له 2.5 تر 5 کلونو پورې ماشومان وړکتون ته ځي، ولې تاسو په کمپ کې اړینه یاست چې خپل ماشومان وړکتون ته یوسئ.